معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. دوهمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وړونو، په تیره برخه کې مو وویل د ننه د انګړ له دروازې نه یو نوکر راښکاره سو. حسین بیګ ته له سلام وروسته استاد ته وویل: صاحب، شیر علي خان صاحب وایي چې خانزادګان به کله وژګارېږي. استاد ځواب ورکړ: بس نور مې د نن سبقونه ورته ویلي دي، دوی تلای سي. اسف او افضل جګ سول. افضل وویل: معظمه، ته هم راځه، زموږ په دې ورځو کې د توپنچې د ویشتلو زده کړې کوو. معظم زړه نازه له خپلو ملګرو سره روان سو. حسین بیګ استاد ته وویل: ورته نن ته هم د خپلو زده کوونکو نښه ووینه. د استاد نوم عبدالقدوس و او هغه د مرشد آباد له څو غوره علماو څخه یو و. هغه له حسین بیګ سره په خبرو کې د ماڼۍ له دننه شیرازي څخه ووت او بهرني شیرازي ته ورغلل. هلته له دروازې نه څو ګامه لرې له دیوال سره نږدې د هلکانو پوځي استاد ولاړ و چې پر دوی سترګې ولګېدې. وړاندې راغلی. حسین بیګ وویل: موږ د دې لپاره راغلي یو چې ستا د زده کوونکو نښه ووینو. شیر علي وویل: دا زما نیکمرغي ده او زما تمه ده چې زده کوونکي به مې مایوسه نه کړي. حسین بیګ وویل: شیر علي، دا د محمود علي زوی دی. مولوي صاحب نن دی په زور خپل شاګرد کړ. زه غواړم چې ته هم ازمایښت ترې واخله. شیر علي ځواب ورکړ: صاحب، د ده ازمایلو ته اړتیا نشته. ما دی بهر په میدان کې لیدلی دي چې آس یې ځغله او نښته یې ویشتله. لږ ځنډ وروسته دوی د نوکرانو او پهردارانو خورونو ته نږدې ودرېدل. بهر د برج په خوا کې تر یوې ونې لاندې څو تنه سرتیري راټول وه او پر یوه میاشت 4 توپنچې ایښې وې. مخامخ د یو ونې پر شاخ یوه تخته را ځړېدله چې په منځ کې یې د پان په بڼه یو سور نښان جوړ شوی و. سرتیرو چې حسین بیګ ولید په ادب سره یوې او بلې خواته خواره سول. د شیر علي په اشاره اسیب په توپنچه روزي وکړې. ګولۍ د سر نښان په لندني څنډه ولګېدله. پر هغه پسې د افضل نوبت سو. د هغه نښه له سر نښان څخه کوم 2 انچه لرې ولګېده، خو بیا هم د ده د عمر په نسبت دا یوه لویه کارنامه وه. بوډا استاد حسین بیګ ته په داسې نظر وکتل چې شاباسي ترې غواړي. ښه ده، ته یو ځل بیا هڅه وکړه. هلکانو تشې توپنچې پر میز کښېښودلې او ډیکې راپورته کړې. د افضل دوهمه هڅه لږ غوره وه، خو د اسف لاس ولړزېده او ګولۍ پر تخته ونه لګېدل. 2 تنه سرتیري میز ته نږدې ولاړ وو او توپنچې ډکولې. اسف د خپل خجالت د پټولو لپاره په بیړه تشه توپنچه پر میز کښېښودله او ډکه یې را واخیستل. دا ځل یې ګولۍ پر نښه برابره ولګېده. چې د افضل نوبت راغلی نو هغه ډکه توپنچه راپورته کړه او د دې پر ځای چې خپله نښه ونیسي، معظم علي ته ورنږدې سو او ویې ویل: دا ځل ستا نوبت دی. معظم له لږ ځنډ وروسته خپل کتابونه یوه سرتیري ته ورکړل او د افضل له لاسه یې توپنچه واخیسته. حسین بیګ ورته وویل: بچیه، پام کوه چې څوک پرې وژوبل نه کړې. افضل وویل: تاسو غم مه کوئ، د ده نښه ډېره سده لګېږي. معظم وړاندې ورغلی. نښته وکتل. بیا یې هغه لاس را اوچت کړ چې توپنچه یې نیولې وه. د سترګو په رپ کې یې ماشه راکش کړه او نندارچیانو د سر نښان په منځ کې یو سړی ولیدی. معظم علي تشه توپنچه پر میز کښېښودله. د سرتیري لاس یې کتابونه واخیستل او یوه څنګ ته ودرېدی. حسین بیګ وړاندې ورغلی او پر اوږه یې وټپاوه. ورته ویې ویل: شاباس، ستا نښه ډېره پخه ده. هغه ورته وویل: صاحب، تر ما مې د ورور نښه پخه ده. حسین بیګ له میزه یوه توپنچه راواخیسته او معظم ته یې ونیول او ویې ویل: ته دا انعام حقدار یې، دا واخله او وګوره چې کله ته لوی شې او له جګړې څخه بریالی راستون سې، نو زه به دې د خپل وسلتون د غوره ټوپک او د خپلې طبیلې د غوره آس حقدار بولم. له دې پېښې نه 3 ورځې وروسته د حسین بیګ په کور کې د مرشد آباد څو تنه
شتمن میلمانه او محمود علي ته په لومړي ځل د ده پر سرخان د کښېنستلو ویاړ ور په برخه سوی و. یوه اونۍ وروسته د حسن بیګ مېرمنې د ښار څو تنو عزتمنو ښځو ته مېلمستیا وکړه. هغې د معظم علي مور امینه هم را بللې وه. د حسن بیګ مېرمنې په ښکاره له امینې سره تود ورغباړ وکړ، خو د لوړو کورنیو ساتورو ښځو له هغې سره ورغباړ نه خوښاوه. امینې د خپلې قربانۍ د ظاهري خلوص سره بیا هم دا احساسوله چې د هلکانو دوستي او د هغوی دغه مېلمستیاوې هغه واټن له منځه نشي وړی چې د دوی تر منځ و. فرحات په هغه مهال نږدې 8 کلنه او ډېره ښکلې وه. د امیرانو څو نجونو چې له خپلو میندو سره په دې مېلمستیاو کې شریکې وې هڅه یې کوله چې د هغې پام ځان ته ور واړوي. د پاخه عمر ښځې د هغې د ښکلا او جامو تر اغېزې لاندې وې. هغې به یوه ته د ترور جانې سلام او بلې ته د عمه جانې سلام وویل او د هغوی خولې به په دعاګانو ورته پرانیستې وې. د امینې لور نه وه. هغې به په وار وار په مینه فرحت ته وکتل، خو د هغې ورته پام نه و. یو ځل یې مور ورته وویل فرحت لورې تا دې ترور ته سلام نه دی کړی؟ او فرحت په بې پروایۍ امینې ته وکتل او ورته ویل ترورې سلام. او بیا د یوې ښایسته جامو خاوندې کومې نجلۍ سره په خبرو بوخت سوه. بیا هم د امینې له زړه نه هغې ته په زرګونو دعاګانې وتلې، خو کاشکې چې دې شوخې او ښکلې نجلۍ د امینې دعاګانې اورېدلې سوای. کاشکې هغې د لویو کورنیو د نورو ښځو په څېر دا له ځانه سره کڼولی سوای او خبرې یې ورسره کولی سوای. د هغې طلایي وریښتان یې په خپلو ګوتو جوړولی سوای. دې له لرې د هغه شوخو سترګو ته کتل چې د همالیې د لمنو د ډنډو په څېر زړورونکي او ژورې وې. بیا یې هغه ښکلي سپین غاښونه لیدل چې د خندا په وخت کې به د غموی په څېر ځلېدل. د مېلمستیا په پای کې دا له ډېر احساس سره ووتله چې د حسن بیګ د مېرمنې او د دې ترمنځ لا د پردیتوب دیوالونه ولاړ دي، خو دغه دیوالونه تر ډېره پاته نه سول. له یوسف او معظم سره د افضل او آصف ملګرتیا پخه سوه. پخوا به چې دوی کله له کوره واوتل او د ښوونځي په لور به تلل، نو یوسف او معظم به یې په درشل کې په انتظار ولاړ وه. اوس به کله دوی وځنډېدل نو افضل او آصف به په بګۍ کې د دوی د کور په دروازه کې ولاړ وه او هغوی به یې رابلل. په کورونو کې د دوی له خپل مور او پلار سره خبرې هم د یو بل په باب وې. نن موږ فلاني ځای ته د سیل لپاره تللي وو، نن مو د فلاني کوڅو له هلکانو سره جګړه وسوه، موږ یوازې 4 تنه وو خو دومره ماشومان مو وزغول. نن مو د لامبو سالي وه او پلانې تر ټولو مخکې سو. نن پلانې په نقش راویشتلو او پلانې په نیزه‌بازۍ کې وړاندې سو. د حسن بیګ په کور کې افضل تل د معظم علي او آصف د یوسف د کومې ښېګڼې ستاینه کوله. همدغسې چې معظم او یوسف له ویده کېدو مخکې خپل پلار ته د کري ورځې کیسې کولې، نو د معظم پر خوله به په وار وار د افضل نوم راوتلی او د یوسف خبرې به تل د آصف په اړه زیاتې وې. ځکه خو یوه نیمه میاشت وروسته چې کله امینه بیا د حسن بیګ کور ته ورغله، نو د افضل مور ډېر تاوده ستړیمستیا ورسره وکړل. دوی یوې او بلې ته د خپلو زامنو د وړکتوب کیسې کولې او په راحت به په ډېره مینه ورته غوږ نیولی و. چې کله به امینې د معظم او یا یوسف د کومې شوخۍ په اړه کیسه وکړه، نو دا به په خندا ورته لږ پر پت اوښته. وخت تېره ده. له ماشومتوبه یې چې پر پخواني پلونه کښېښودل، نو د معظم علي ورور یوسف او حسن بیګ دواړه زامن په پوځ کې شامل سول. یوسف تر 1 کال خدمت وروسته د 50 سپرو مشر وټاکل سو. آصف او افضل د خپلې کورنۍ رسوخ او پیژندګلوۍ له امله ډېر ګړندي د پرمختګ پړاوونه ووهل. آصف تر 1 کال خدمت وروسته د 200 او افضل د 100 تنو قومندان ټاکل سوی و. د معظم علي پلار محمود علي په دې موده کې پرمختګ کړی و او د 100 تنو سپرو قومندان ټاکل سوی و. هغه د یوسف پرمختګ مزل هم قانع و، خو چې پخوا څومره د معظم علي د راتلونکي په اړه ډاډه و، اوس همدومره په اندېښنه کې و. معظم علي په پوځ کې له شاملېدو نه ډډه کوله او د دې سبب دا نه و چې په ده کې د یو سرتیري صفتونه نه وه. محمود علي پوهېده چې په ده کې د یو سرتیري ټول صفتونه شته. پر زړورتیا، پخې ارادې او خپلواک مزاج سربېره هغه د پرېکړې غیر معمولي وړتیا او د مشرتابه استعداد درلودی. په دې سربېره چې هغه له کتابو سره مینه درلوده. د سرتیري په څېر ژوند یې خوښه ده. هر سهار به یې د آس سپرلی
نیزه وهلو او نښه ویشتلو مشق کاوه. له سینده پر لامبو تېرېدل ده ته معمولي خبره وه. له ښکاره سره یې هم مینه وه. تر اوسه یې 3 زمریان او 5 پړانګان وژلي وه. خو چې محمود علي به کله ده ته په پوځ کې د شاملېدو خبره یاده کړه نو ورته ویل چې پلار جانه ما مجبوره وه، ما ته وخت راکړه چې په دې اړه فکر وکړم. تر اوسه مې زده کړې هم نیمګړې دي، زه باید ډېرې زده کړې وکړم. امینې به تل د هغه پلوي کوله او ویل به یې ته معظم علي ته ولې دومره اندېښمن یې؟ تر اوسه د ده عمر څومره دی؟ معظم زیات وخت له عبدالقدوس سره تېراوه. یو ورځ محمود علي هغه ته ورغلی او ګیله یې ورته وکړه چې ګوره ښاغلیه، ما د معظم په اړه ډېرې هیلې درلودې او ګمان مې کاوه چې د ده وړتیا او استعدادونه به ستا په شاګردۍ کې نور هم وغځېږي. خو اوس یې چې وضع ګورم ډېر نا امیده سم. ما فکر کاوه چې له ده به یو پوځي سالار جوړ سي، خو داسې ښکاري چې د ده له کتابونو پرته له هېڅ شي سره جوړه نه ده. که زه ډېر شتمن وای نو پر دې به نه خفه کېدم چې ټول عمر به مې کور راته کښېني. خو ته خبر یې چې زه له یوې تورې پرته هېڅ نه لرم. د خدای لپاره ته یې لږ وپوهاوه. عبدالقدوس په ډاډ ځواب ورکړ ته د معظم علي په باب څه غم مه کوه. زما پوخ باور دی چې دی به په نړۍ کې نوم وباسي. یوه باچاهي د یو سرتېري په توره سربیره د یو عالم قلم ته هم ډېره اړتیا لري. ته دا فکر ولې نه کوې چې معظم علي خدای دې ته پیدا کړی چې د کوم ښار قاضي او یا حاکم سي؟ تاسو یې پرېږدئ چې د خپل لوست شوق ترسره کړي. ده ته پر خدای ورکړې وړتیا و. زما باور دی دومره هوښیاري پکښې ده چې د ځان په اړه په خپله پرېکړه وکړي. که ته هڅه وکړې چې خپله کومه پرېکړه پرې ومنې نو دا به د ده په زیان وي. پرېږده چې هغه پر خپل ځان باوري سي. که یې په خپله خوښه پرېکړه وکړه چې یو سرتېری سي نو پر دې ډګر به هم هېڅ پړاو له ده نه لرې نه وي. محمود علي ډاډه سو ویل دروند استاده، زه د معظم نه ناهیلی نه یم، خو ټول ملګري او همزولي یې پوځ ته ولاړل. خلک ما ته پیغور راکوي. استاد وویل د خلکو پروا مه کوه. کوم ځوانان چې د ځان لپاره نوې لارې لټوي هغوی د عمر په یوه برخه کې د خلکو پیغورونه زغمي. له عبدالقدوس سره تر یوه اوږده بحث وروسته د محمود علي اندېښنه تر څه حده لږه سوه او تر دې وروسته به چې د ده کوم اشنا ترې وپوښتل چې معظم په پوځ کې ولې نه شاملېږي نو ځواب یې ورکړ معظم یو عالم دی او زما باور دی چې دی په خپل قلم د بنګال زیات خدمت وکړي. فرحت چې 14 کلنه سوه نو پرده یې کوله او معظم له تېرو 2 کلو را په دې خوا نه ولیدلې. د معظم مور به کله کله هغه یادوله. یو ورځ چې دی هغه لیدلې وه او ترې راغله نو معظم علي ته یې وویل زویه نن فرحت څخه به پوښتنه کوله. د معظم غږونه او برخوګان له حیا تک سره سول او ویې پوښتل هغې زما په اړه څه پوښتنه کول؟ مور یې ځواب ورکړ زویه غوښتل یې چې ته په پوځ کې ولې شامل نه سوې؟ معظم وموسکل او ویې ویل مورجانې زه ډېر خفه سوم چې تا ته اوس زما په سبب وړوکې نجونې هم پیغور درکوي. مور یې ځواب ورکړ زویه هغې ما ته پیغور نه دی راکړی بلکې خواخوږۍ یې راسره کوله. اوس هغه وړوکې نجلۍ هم نه ده، ماشاءالله چټه پیغله ده. مور یې د دې د ژږېدو له ورځې د واده تیاري کوي. د مرشد آباد له لویو کورنیو نه رویباران ورته راځي خو دا هېڅ چاته نه ګوري او فرحت هم د دې وړ نه ده چې د کوم نواب کور ته واده سي. میرزا صاحب به یې په ډېر ډنګ ډونګ واده کوي. له لکنو نه د میرزا صاحب کوم خپلوان د خپل زوی لپاره جرګه ورته رااستولې وه. د حسین بیګ هم خوښه وه خو د فرحت مور نه منله. معظم پوهېده چې پر مور یې فرحت ګرانه ده او چې یو ځل د هغې یاد وسي بیا یې نو نه پرېږدي. د ده پر شونډو یوه شیرینه مسکا وځغلېده او د مور د ځورولو په نیت یې وویل مورجانې فرحت خو به هغه پیتپزې تورمخې نجلۍ نه وي چې یوه سترګه یې لږ وړوکې غوندې ده. مور یې په غوسه ورته وویل وشرمېږه. معظم په خندا جګ سو بهر ته ووت. د 2 کاله وړاندې یوه داسې څېره یې مخې ته ولاړه وه چې شوخه هم وه او معصومه هم. څو ورځې وروسته یوه په زړه پورې پیښه وسوه. معظم علي سهار وختي د کوم کتاب د راوړلو لپاره د افضل دوی کره ورغلی. د چې لومړۍ دروازې ته ورنږدې سو اسیب او افضل په پوځي جامو کې راووتل. 2 نوکرانو اسونه تر جلب نیولې وه او په انګړ کې ولاړ وو. معظم چې دوی ولیدل ویې ویل یوسفه وروره چې نن رخصتي ده؟ زه د کتاب لپاره راغلی یم. تاسو چېرته روان یاست؟ افضل وویل نن رخصتي ده، موږ د چوګان لوبې لپاره. ته راځه کتاب راواخله. اسیب وویل په بیړه راځه هغوی په زموږ انتظار کوي. افضل وویل
اوس بیرته راځم. افضل معظم علي ورسره ملګری کړ چې د کتابتون مخې ته ورسېدل، نو بهر برنډې لور ته دروازه له دننه څخه ځنځیر وه. افضل وویل نن پلارجان د باندې تللی. کله چې نوکر له دننه څخه دغه دروازه بنده کړې ده، راځه الهغه لوري ورته راسو. دوی چې بیرته راوګرځېدل او د مجلس د یوې لویې خونې نه تېر سول او دننه انګړ ته ونږدې سول، نو معظم په څه فکر کې سو او پښه یې ونیول. افضل مخ ور واړوه او ویې ویل راځه د کور خلک ټول پاس په دوهم پوړ کې دي، دلته څوک نسته. معظم علي پر افضل پسې له انګړ نه تېر سو او کتابتون ته ننوتی. افضل ورته وویل ته په ډاډه زړه کتابونه لټوه، پر ما ناوخته کېږي درنه ځم. افضل د بهر دروازه پرانیسته ووت. معظم یو الماري پرانیسته او د کتابونو په لټون بوخت سو. له دوو دریو الماریو لټون وروسته د یو کونج له المارۍ سره ودرېدی او د یوه کتاب پاڼې یې اړولې. ناڅاپه یې د چا د پښو ترپاري او ورپسې یوه زړه وړونکی ښځینه غږ واورېده سو. ورورجانه ته تر اوسه دلته؟ معظم علي مخ ور واړوه او چې ویې کتل یوه شېبه په حیرت کې ډوب سو. یوه کم عمره نجلۍ چې په بې پروایي د غولي منځ ته رارسېدلې وه تر ده ډېره حیرانه ولاړه وه. معظم علي تر یوه نظر زیاتې هغې ته ونه کتلی سوای او سترګې یې کښته واچولې او ویې ویل وبخښئ زه. معظم خپله خبره بشپړه کړی نه سوه. نجلۍ د هغې وړانګې په څېر چې په هنداره ولګېږي او مخ واړوي، او یا د سمندر د څپې په څېر چې له څنډې سره ټکر سي او بیرته ګرځي، سمدستي دروازې په لور وګرځېدله او په منډه له خونې ووتل. دا نجلۍ فرحت وه چې معظم علي 2 کاله وروسته یوازې یوه شېبه ولیدل. د ده په ذهن کې د هغې کوم څرګند تصویر نه و. بیا هم پر دې پوهېده چې که یې هغه ټول عمر لیدلی هم د نظر تنده به یې پرې نه وی ماته سوې. ده په خپل زړه کې خوږه ټکان احساس کړل، خو دغه ټکانونه له څو شېبو نه زیات نه وه. معظم علي له هغه کسانو څخه و چې په هوا کې ماڼۍ جوړوي. څو شېبې وروسته هغه په پوره ډاډ له المارۍ نه یو بل کتاب را واخیست او پاڼې یې واړولې. د سترګو دغه په زړه پورې ټکر د ده په اند د هسې یوه پېښه وه، د تېر وخت یوه پېښه چې له اوس او راتلونکي سره هېڅ اړه نه لري. دی پوهېده چې د دوی د ژوند لارې سره بېلې دي او که دوی په سرګردانۍ کې د لږ ځنډ لپاره په کومو څلور لارې کې سره مخامخ شول، هم د دوی منزلونه هېڅ هم نشي یو کېدی. فرحت د میرزا حسین بیګ لور وه او دی دومره شاعر نه و چې پر مځکه ودرېږي او له ستورو سره خبرې وکړي. نږدې نیم ساعت له لټون وروسته معظم له یوه کتاب سره راووتی او چې د برنډې وروسته کونج ته راورسېد، میرزا حسین بیګ یې ولیدی. معظم وړاندې ورغلی او سلام یې پر واچوه. هغه وعلیکم ورته وویل او د ستړي مشي لپاره یې لاس ور وړاندې کړ. معظم ورته وویل زه د دې کتاب لپاره راغلی وم. په برنډه کې څو کرسۍ ایښې وې. حسین بیګ ورغلی، پر یوې کښېناست او ویې ویل معظمه کښېنه، زه غواړم څو خبرې در سره وکړم. معظم علي هغه ته مخامخ په یوه بله کرسۍ کښېناستی. حسین بیګ له لږ ځنډ وروسته وویل بچیه ستا په باب زه ډېر ناهیلې سوی یم. له کتابونو سره مینه دا معنا نه لري چې ته دې له نورو ذمهواریو نه ځان بېغمه کړې. دا اوس له شاهي ماڼۍ نه بهر ستا پلارجان په مخه راغلی. د هغه خبرې مې واورېدې، ډېر خفه سوم. ما ویل چې ته به یو سرتېری سې او د خپلې کورنۍ نوم به روښانه کړې. شېر علي ستا په اړه وویل چې کوم ورځ به د پوځ سالار سي، خو ته خپلې خدای درکړې وړتیاوې په کتابو له لاسه ورکوې. اخر ته په پوځ کې له شاملېدو ولې ویرېږې؟ په بدن کې خو ته د بنګال له ډېرو زلمیانو نه غوره یې. په نیزه وهلو، آس ځغلولو او نښه ویشتلو کې ډېر لږ ځوانان سیالي در سره کولی سي. تا ته خدای ښه ذهانت هم درکړی. که د خپل ورور په څېر 2 کاله وړاندې ته په پوځ کې شامل سوی وای، نو نن به دې کوم 200 تنه سپاره ترکمنده لاندې وای. خو که ته نه غواړې د وړوکي منصبدار په توګه په پوځ کې شامل سې، زه به دې سپارښتنه وکړم. له علي وردي خان سره زما ډېر ښه اړیکې دي. میرمدن مې انډیوال دی. که ته غواړې همدا اوس به دې ورولم. معظم تر لږ ځنډه سر ښکته اچولی و او پر چرتو کې ډوب و. بیا یې وویل کاکا جانه زه ستا څخه مننه کوم، خو په پوځ کې زما د شاملېدو سبب دا نه دی چې زه نه غواړم د معمولي سپاهي په توګه شامل سم. زه چې د کوم پوځ سپاهیتوب ونه غواړم، د هغوی لوی سالار کېدل هم نه غواړم. په کومه ورځ چې زه پر دې پوه سوم چې زه که سپاهي سم نو د خپل وطن او ولس خدمت به وکړی سم، نو بیا دا راته ارزښت نه لري چې زه یو سرتېری یم او که د پوځ سالار. زما په مخ کې به یوازې دا پوښتنه وي چې ما د کوم هدف لپاره توره اوچته کړې ده.
هغه تر کومه حده پورې کېدای سي د خپل ضمیر ډاډ به ماته تر ټولو ستر انعام وي. حسن بیګ وویل نو هغه ورځ به څه وخت راځي چې ته د خپل وطن او ولس لپاره د تورې اوچتولو د اړتیا احساس کړې؟ معظم علي ځواب ورکړ کوم وخت چې زموږ د برخلیک واګې د داسې خلکو په لاس کې وي چې د ټولنیز ژوندانه پر اصولو باور ولري او په اوسني وخت کې زموږ تر ټولو ستره ناروغي زموږ د مرکز نه درلودل دي او د دې نه راټولېدو ستر لامل د هغو بې شمېره بخت ازمویونکو د واکمنۍ هوس دی چې هندوستان یې خپلو ځانو ته په وړوکو ښکار ځایو ویشلی دي. په اوسني وضع کې د یو سرتیري توره د څو امیرانو د تخت په ساتنه کې د هغوی د واکمنۍ موده څو میاشتې او یا څو کلو اوږدولی سي، خو د اولس د ټولنیزې بقا ضمانت نشي ورکولی. حسن بیګ د داسې خبرو اورېدو ته چمتو نه و. لږ په غوسه یې وویل زموږ خبرې د بنګال د پوځ په اړه وې چې له یوه پلوه د مراټیانو د لوټمار او بل لوري ته د ختیځ هند انګریزي سوداګر کمپنۍ د چیرې کوونکو ارادو پر خلاف زموږ یوازنۍ تکیه ده. معظم علي ځواب ورکړ هوکې، خو له بده مرغه د علي وردي خان د پوځ سرتیرو او منصبوالو ته تر اوسه دا معلومه نه سوه چې د بنګال دوست څوک او دښمنان یې څوک دي. حسن بیګ په فطري توګه حکومت پلوه سړی و او علي وردي خان ته یې ځانګړی درناوی درلودی. د بنګال واکمن له نیوکو او اعتراض نه اوچت بلل. په ډېر زیار یې خپله غوسه راکابو کړه او ویې ویل بچیه، زما هیله ده چې د علي وردي خان په اړه خبرې کوې نو له هوښیارۍ کار واخله او دې ته پام وکړه چې هغه زموږ واکمن دی. معظم علي وویل کاکا جانه وبخښه، ما تر اوسه د علي وردي خان په شخصیت کې څه نه دي ویلي. بېشکه چې هغه زموږ واکمن دی، خو که کوم وخت ماته د خپلو کړو وړو په اړه د نیوکې اجازه نه راکوي نو هغه له ما نه دا غوښتنه هم نشي کولی چې په پلوي یې توره راوچته کړم. زه دا منم چې علي وردي خان ډېرې ښېګڼې لري، د وطن د ډېرو نورو امیرانو نه دی غوره دی، خو دا یو تریخ حقیقت دی چې د کوم بادشاهي مرکزي ځواک له نشت سره برابر وي هغه د اولس او وطن د بقا او خپلواکۍ ضمانت نشي ورکولی. ته به دا را سره ومنې چې په ډیلي کې د مسلمانانو د واکمنۍ بیرغ رانسکور شوی دی او د عالمګیر اورنګزیب د سترې امپراتورۍ پر کډوالو د خپل اقتدار د وړو کورونو وړوکو واکمنۍ هڅې او زارونه د کوم ټولنیز هدف د ترلاسه کولو لپاره نه بلکې یوازې د خپلو شخصي عرضونو لپاره دي. مسلمانان د پیړیو واکمنۍ نه وروسته اوس ورو د داسې بربادیو سره مخ دي چې پر خانځانۍ او اختلاف اخته ولسونو لپاره وروستی سزا بلل کیږي. حسن بیګ وویل د عالمګیر ځای ناستې نا اهله دی او که ته اوس د ډیلي د دربار وضع وګورې نو علي وردي خان غوندې خلک به غنیمت وبلې. که دغه خلکو د ډیلي له واکمنو څخه تر ناهیلۍ وروسته د خپلو ذمهواریو احساس نه وای کړی نو تر اوسه به ټول هیواد زموږ د دښمنانو په لاسو کې لوېدلی وای. نن د مرشد آباد، لکنو او حیدرآباد وضع تر ډیلي ډېره غوره ده. تاسو رښتیا وایاست، خو تاسو د نن پر ځای پر سبا فکر وکړئ. له ونې څخه راغوڅې سوي څانګې تر ډېره پورې شنې نسي پاتې کېدی. زه د اوسني وضع په اړه د اورنګزیب تر میراثخورو دغه اوسنی بخت ازمویونکي واکمن ډېر ګرم بولم چې دا وړتیا او جرأت یې نه درلود چې کوم غوره واکمن پر تخت کښېنوي. د ډیلي نه اهله بې حسه او بې وسه واکمن د دې د ډلبازیو ژېژنده دی. لال کلا یعنی سره ماڼۍ د دوی د پهلوانۍ او زور ازمویلو ډګر و او د باچاهانو تاجونه د دوی د لوبو او ساتیریو وسله وه. هر ډلې دغه هیله درلوده چې د ډیلي واکمن د یوه بېوسه دعا کوونکي نه زیات نه وي چې د هغو تر پالنې لاندې تر ټولو دغه ګټه ترې پورته کړي. د یوې ډلې به یو نااهله واکمن د خپل سیاست ډګر ته راوست او پر تخت یې کښېناوه او بلې ډلې به هغه د تخت راکوز کړ او تر هغو نااهله بل ته به یې د تاج پر سر کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. که له دغې وضع نه ځینې وړو والیانو ګټه پورته کړي او پر خپلو سرو یې تاجونه ایښي دي نو پر موږ یې څه احسان نه دی کړی. که د ډلې واکمن نیکنتي وای او دوی د خپل اولس د ټولنیزو ګټو لپاره سیاست کولی نو دوی به بیا خامخا د خپلو شخصي ګټو لپاره نااهله واکمن نه لټول. دوی چې په څومره چالاکي د څو بې عقله واکمنانو پر تخت کښېنولو لپاره هڅې وکړې، که یې په همدومره خلوص او زیار د کوم ټولنیز هدف او یا کوم اخلاقي ارزښت د بریا لپاره هڅې کړې وای نو دوی به د ډیلي د تخت لپاره تر ټولو غوره واکمن
موندلی سوای، خو دوی د کوم اخلاقي ارزښت او یا کوم ټولنیز ارمان بری د خپلو شخصي ګټو او هیلو ماته بلله. دوی د دې پر ځای چې د کوم اصول او یا ارمان لپاره قرباني ورکړي، دا زده کړي چې اصول او ارمانونه تر خپلو ګټو ظاهر کړي. د ډهلي د امپراتورۍ د زړورتیا یوازینی سبب دا نه دی چې واکمن یې بد خلک وه، بلکې سبب یې دا هم و چې هغه بې ضمیره امیران چې د امپراتورۍ د ملا تیر بلل کېدل په هره بدي کې د خپل خیر په لټه کې وه. حسین بیګ ته د معظم علي د خبرو یوازې هغه برخه د پام وړ وه چې د بنګال او علي وردي خان په باب وه. هغه د ډهلي د امیرانو هیڅ پروا نه درلوده. که معظم علي د هغوی په اړه تر دې هم توندې خبرې کړې وای هم دی نه پرې خفه کېده. هغه وویل بچیه قدرمنو اوریدونکو، دا چې حسین بیګ معظم علي ته نور څه وویل دا به په راتلونکې برخه کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.